السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز اوفیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ د واتساپ په حوالې سره خبرې کوو. مرګرو، د واتساپ که فرض که تاسو سره یو واتساپ وي مرګرو په یو نمبر، او تاسو سره ډیوایسز ډېر وي، فرض که 2 موبایل دي تاسو سره، یا یو کمپیوټر دی مرګرو، تاسو غواړئ چې یار موږ په کمپیوټر باندې خپل واتساپ کولول غواړو یا دویم موبایل کې واتساپ کولول غواړو، نو مرګرو هغې دپاره 2 طریقې دي. مرګرو، لومبنۍ طریقه خو نمبر طریقه ده چې کومه به تاسو امید لرم مرګرو چې تاسو ته به درځي، او دویمه طریقه مرګرو د کروم طریقه ده چې کروم ته به مرګرو تاسو ځئ، نو هغه طریقه ده په دې ویډیو کې مرګرو ښیم، خو تاسو به ویډیو پوره ګورئ. مرګرو، تاسو چې خپل کروم ته راشئ که نه، نو مرګرو تاسو سره به دا قسم انټرفیس راځي. مرګرو، که تاسو په کمپیوټر باندې سرچ کړئ واتساپ ویب، نو مرګرو تاسو سره به دا قسم انټرفیس په کمپیوټر راځي، او که په موبایل باندې هم سرچ کړئ مرګرو، نو تاسو سره به واتساپ ایپس ویب راځي. نو مرګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ مرګرو. نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ، نو مرګرو په دې کې به تاسو سره یو نیو انټرفیس کولاو شي. نو مرګرو تاسو وینئ دې کې دا کوډ راځي، د تورو لکیرو کې مرګرو تاسو خپل واتساپ یو کوډ مرګرو، هغه کوډ به مرګرو تاسو په خپل موبایل باندې سکین کوئ. نو اوس به تاسو وایئ چې یار په موبایل به څنګه سکین کوو مرګرو، هغه هم درته وایم مرګرو. که فرض که تاسو سره کمپیوټر وي، نو په خپل کمپیوټر کې به په کروم کې مرګرو تاسو ولیکئ واتساپ، پهله به ولیکئ واتساپ ویب مرګرو. چې تاسو کله دې ځای ته په کمپیوټر کې راورسئ، نو مرګرو بیا به تاسو خپل موبایل ته لاړ شئ، او په موبایل کې به سکین کولاو کړئ، او په سکین به مرګرو تاسو دا کوډ چې کوم دی دا به پې سکین کړي، نو مرګرو تاسو سره په کمپیوټر کې تاسو واتساپ کولاو شي. کلیر ده مرګرو. او که فرض که تاسو خپل موبایل در سره په موبایل کې کول غواړئ، نو موبایل کې مرګرو هم تاسو کولی شئ دقسې به وکړئ څنګه چې ما په موبایل باندې وکړه مرګرو. نو په هغې کې به هم دې ځای ته راشئ مرګرو، او خپل موبایل به راواخلئ مرګرو، دا کوډ به لږ راغټ کړئ، او په هغې به په خپل په دویم موبایل به مرګرو دا کوډ سکین کړئ، نو ستاسو واتساپ به په دویم موبایل کې مرګرو کولاو شي. هغې کې به واتساپ مرګرو سکینر کولاو کړئ، او په سکینر به دا سکین کړئ مرګرو. نو که فرض که سکین کولو طریقه تاسو ته نه درځي مرګرو، نو درته په دې ویډیو کې ښیم. نو مرګرو تاسو به اوس خپل واتساپ کې سکینر کوم ځای کې ګورئ، نو مرګرو تاسو څنګه خپل واتساپ کولاو کړئ، نو تاسو سره به سیټینګ آپشن وي مرګرو. ټیک ده، سیټینګ آپشن کې سیټینګ آپشن چې مرګرو تاسو کلیک کې مرګرو تاسو سره به دا قسم انټرفیس راځي مرګرو. چې تاسو کله سیټینګ آپشن کلیک کړئ، نو تاسو سره به دا قسم انټرفیس راځي. نو مرګرو دې کې به تاسو خپل ډي پي باندې کلیک وکړئ، په سوري په ډي پي باندې نه، ډي پي سره مرګرو دا سکین چې کوم دی، نو مرګرو په دې باندې به کلیک وکړئ سکین کوډ باندې. نو مرګرو تاسو ته چې دې نه مخکې ما کوم کوډ وښود، نو مرګرو هغه به تاسو په دې باندې سکین کړئ په دویم موبایل. نو چې دا تاسو څنګه په دې باندې سکین کړئ، دا د ګول لکیر کې کوډ مینځ کې راولئ مرګرو، نو هغه کوډ به سکین شي، چې سکین شي مرګرو ستاسو واتساپ به کولاو شي مرګرو، څنګه چې تاسو ته په دې دویم موبایل کې ښکاري مرګرو، نو هغه به سکین شي، ستاسو واتساپ به په دې کولاو شي مرګرو. دا طریقه هم ده. او که مرګرو په موبایل باندې دا طریقه تاسو ته ګرانه وي، کمپیوټر باندې مرګرو دا طریقه ډېره اسانه ده، او که په موبایل د مرګرو ګرانه لګي، نو دا ویني مای کوډ باندې مرګرو تاسو په خپل په دویم موبایل کې کلیک وکړئ، او په کوم موبایل کې چې مرګرو تاسو واتساپ کولاول غواړئ، نو په هغې کې به سکین کوډ ته راشئ، په سکین کوډ باندې به هغه کوډ هغه کړئ مرګرو. نو مرګرو دا تاسو دا کوډ مرګرو تاسو په دویم موبایل کې او په سکینر باندې داسې سکین کې سکین به کړئ، نو مرګرو تاسو سره به واتساپ کولاو شي. نو مرګرو امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه شوي وي مرګرو. موږ به هر قسمه ټیکنیکل چې څومره ویډیوز دي مرګرو، په ټیکنیکل ایشوز چې څومره دي مرګرو، په هغې باندې موږ ټایم ټو ټایم ویډیوز جوړو. خو تاسو نه به گزارش دی چې تاسو به ویډیو هم لایک کوئ، چینل به هم سبسکرایب کوئ، او مرګرو په نوې ویډیو کې ملاقات کیږي. د الله په امان.